یو خو او یو بد خبر. خوست کې ولسمشر غني څه وکړل او هرات کې بیا څه شوي؟ سلام ستړي مشئ. لومړی یو ښه خبر له خوسته راخلو چې ولسمشر غني او لومړی مرستیال یې امرالله صالح نن خوست ولایت ته تللي وو او د سفر پر مهال د دې ولایت هوایي ډګر پرانیست. د خوست هوایي ډګر له پرانستې سره سم له دې ډګر نه نړیوالې هوایي الوتنې پیل شوې. نن سهار له دوبۍ نه د مسافرو لومړنی پرواز هم راورسېده او ولسمشر یې هرکلي ته ولاړ و. د ملکي هوایي چلند ادارې مسؤلان وایي دا په افغانستان کې 5م هوایي ډګر دی چې په نړیواله کچه ترې الوتنې پیلېږي. د یادې ادارې ویان وایي له دې وړاندې له کابل، بلخ، کندهار او هرات ولایتونو څخه هوایي الوتنې ترسره کېدې. د نوموړي په وینا په دې هوایي ډګر 881 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. دا چې د پکتیا او خوست خلک ډېری په عربو هېوادونو کې دي او اوس به مستقیم پروازونه کېږي چې له دې سره یو لوی سهولت رامنځته شو او بیخي یو اعلی خبر دی. خو له هراته بیا بد خبر دا دی چې وروستیو کې په دې ولایت کې سخته جګړه روانه ده. تازه د افغانستان ملي دفاع وزارت ویلي چې وسلوالو طالبانو د هرات روزنه اورګاډي سټیشن ویجاړ کړی دی. خپرو شوو انځورونو کې هم ښکاري چې ګڼې برخې له منځه تللې، خو طالبانو بیا تر اوسه پورې د ملي دفاع وزارت د دا په اړه څه نه دي ویلي. یاده دې وي چې دا سټیشن یوازې څو میاشتې مخکې پرانیستل شوی و. په هر حال تاسو دغه موضوعاتو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. د بیا ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. الله په امان.